بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن مو د هدایت النحو درس نمبر 30 شروع کو. تاسې د اسم فاعل بحث شروع کړی دی. نن به انشاءالله د اسم فاعل یو څو مسائل ذکر کو چې هغه به وكل فعل لابد له من فاعل مرفوع مظهر كذهب زيد أو مزمر بارز كضربت زيدا أو مستتر كزيد ذهب وإن كان الفعل متعديا كان له مفعول به أيضا نحو ضرب زيد عمرا وإن كان الفاعل مظهرا وحد الفعل أبدا نحو ضرب زيد وضرب زيدان وضرب زيدون وإن كان مزمرا وحد لواحد نحو زيد ضرب وثني للمثنى نحو زيدان ضربا وجمع لجمع نحو الزيدون ضربوا. مصنف علیه رحمت په دغه عبارت کې د فاعل متعلق ان مسائل ذکر کوي. نو متاسب نن درس کې انشاءالله هغه ان مسائلو نه یو دوه یا درې مسائل څه ذکر کو. د اول عبارت کې وكل فعل لابد له تر ضرب زید عمرا پورې یوه مسئله ذکر شوې ده. وإن كان الفاعل مظهرا وحد الفعل ابدا. په دغه عبارت کې مصنف علیه رحمت دویمه مسئله ذکر کوي تر ضرب زیدون پورې. نو اول مسئلې ته به راشو. المسألة الأولى في بيان فاعل الفعل. چې د فاعل فعل به څنګه وي؟ که فاعل واحد وي نو فعل به واحد وي، که فاعل تثنیه وي فعل به تثنیه وي، که نه فاعل جمع وي فعل به واحد وي، فاعل مظهر وي بیا به د فعل کوم حالات وي، که فاعل مضمر وي بیا به د فعل کوم حالات وي. نو تاسو ته معلومه ده چې د هر فعل لپاره برابره خبره که دا فعل لازمي وي که متعدي وي فاعل مرفوع به ورته خامخا وي، ځکه چې فعل وي هغه فاعل خامخا لري، که هغه فعل متعدي وي که فعل لازمي وي. مطلب دا شو چې د بغیر د فاعل نه فعل نه موندل کیږي. فعل لازم خو تاسو پیژندوئ چې صرف په فاعل باندې تام کیږي، مفعول به د لپاره ضروري نه وي، که راغلی وي هېڅ خبره نه ده، که نه وي راغلی هم هېڅ خبره نشته. لکه ذهب زیدون زید لاړه. او فعل متعدي هغه دی چې فاعل باندې هم تمام شي ورسره ورته مفعول به هم لازمي وي، لکه ضرب زیدون عمرا. اوس فاعل مرفوع د دوه حالاتو نه خالی به نه وي، یا به د فاعل مظهر وي یا به مضمر وي. که چیرته فاعل اسم ظاهر په شکل کې وي یعنی په الفاظو کې مو ته معلومیږي، لکه ضرب زیدون یا ذهب زیدون، نو په دغو کې چې دی دا زید چې دی دا اسم ظاهر دی او مرفوع دی او فاعل دی. او که چیرته مضمر وي نو دا بیا دوه حالاتونه خالی نه وي، یا به مضمر بارز وي یعنی هغه ضمیر چې په ژبې سره ادا کیږي او الفاظو کې موجود وي، لکه ضربتو زیدن. د ضربتو کې تو ضمیر دا ضمیر بارز مرفوع متصل دی. یا به مستتر وي. مستتر هغه ضمیر چې ژبې سره ادا نشي او الفاظو کې موجود نه وي، لکه زیدون ذهبه. ذهبه کې هو ضمیر چې دا ضمیر مستتر دی، نه په الفاظو سره ادا کیږي او نه په ژبې سره ادا کیږي، نه په الفاظو کې موجود ده.
دا تفصیل خو ما تاسې ته د فعل لازم او فعل متعدي کېدو په اعتبار سره وکړه چې فاعل به یا به ضمیر یا به مظهر وي یا به مضمر وي، که مضمر وي یا به مستتر وي یا به بارز وي. او که چیرته فاعل فعل متعدي وي نو بیا دغه فاعل دغه فعل لازم د پاره نه دغه فعل متعدي د پاره مفعول به بم ضروری وي، ځکه د فعل متعدي باندې پوهېدلو د پاره لکه څنګه چې فاعل ضروری دی همدارنګې مفعول به هم ضروری دی. یعنی فعل متعدي چې څنګه په فاعل باندې موقوف وي همدارنګې په مفعول به باندې موقوف وي، لکه ضرب زید عمرا. نو دا خو د هغه مثال شو، اوله مسئله شوه د فاعل فعل دپاره چې مصنف علیه رحمت یایي وکل فعل لابد له من فاعل مرفوع، هر فعل لپاره لابدي ده د فاعل برابره خبره د فاعل به یا مظهر وي لکه ذهب زید، یا به مضمر وي، مضمر به بیا خالی نه وي، یا به بارز وي لکه ضربت زیدا، یا به مستتر وي لکه زید ذهب. او که چیرته فعل متعدي وي و ان كان الفعل متعديا كان له مفعول به ايضا، نو بیا ورته مفعول به هم وي لکه ضرب زید عمرا. نو مطلب د سبق نه به تاسو انشاءالله پوه شوي وئ چې د هر فعل دپاره فاعل ضروري وي. نو فاعل هغه اقسام تاسو وپېژندل، یا به مظهر وي یا به مضمر وي، مضمر به یا به مستتر وي یا به بارز وي. اوس به راځو د دویمې مسئلې ته، دا لږه مهم هم دی. اوله مسئله خو ډېره اسانه ده انشاءالله. وان کان الفاعل مظهرا، اوس که چیرته فاعل مظهر وي وحد الفعل ابدا، نو همیش د پاره به فعل څه وي؟ مفرد وي. برابره خبره ده که د فاعل مظهر تثنیه وي او که جمع وي، لکه ضرب زید یا ضرب زیدان یا ضرب زیدون. و ان کان مضمرا، او که چیرته د فاعل مضمر وي وحد لواحد، نو بیا به دغه فعل د ضمیر مضمر واحد دپاره به واحد فعل راځي، لکه زید ضرب، و ثنی للمثنى لکه الزیدان ضربا، و جمع للجمع نحو الزیدون ضربو. صحیح شه؟ نو تشریح ته به راشو. المسألة الثانیه فی بیان حالات فعل الفاعل افرادا و تثنیة و جمعا، چې د فاعل فعل په کومو حالاتو کې به مو تثنیه راوړو، کومو حالاتو کې به جمع راوړو، دا به انشاءالله زده کو. انشاءالله دا یم اسانه دی، اما عبارت نه هم تاسې اخذ کوای شوئ. نو په دغه عبارت کې مصنف علیه رحمت د فاعل فعل مفردواله، تثنیهواله، جمعواله په اعتبار سره د دغه فعل حالت متاسې ته بیانوي. فاعل به دوه حالاتونه خالی نه وي، یا به مظهر وي یا به مضمر وي. که چیرته فاعل مظهر وي نو دا به بیا خالی نه وي، یا به مذکر وي یا به مؤنث وي. نو که مذکر وي که مؤنث وي، که مذکر وي نو فعل خو به مذکر راوړو، دا خو بېله خبره ده. او که مؤنث وي فعل به مؤنث راوړو. بله خبره که دغه فاعل مظهر چې دی که مذکر وي که مؤنث وي، که مفرد وي که تثنیه وي او که جمع وي، د ده فعل به همیش دپاره مفرد وي. داسې به نه وي چې فاعل مظهر تثنیه وي نو فعل هم ورته تثنیه کې، فاعل مظهر جمع وي نو فعل هم ورته جمع کې، داسې به نه کوئ. که چیرته مفرد وي لکه مثال خبره ضرب زیدون، ځکه زیدون چې د فاعل مظهر دی، ظاهر فاعل دی، په الفاظو کې معلوم دی، تلفظ پې کیږي، پټ نه دی، ضمیر نه دی، ظاهري شکل کې دی، نو ضرب زیدون. او د مؤنث مثال ضربت هندون. د تثنیه مثال ضرب زیدان. کسب فاعل مظهر تثنیه شو خو فعل بیا هم څه دی؟ مفرد ده. ضرب زیدان. تثنیه مثال ضربت هندان. داسې به نه وایئ ضربا زیدان، ضربتا هندان، دا غلط ده. ضرب زیدونه د جمع مثال شه، داسې به نه وایئ ضربو زیدونه.
او د مؤنث جمع مثال ضربت هنداتن داسې به نه یایې ضربتنا یا ضربنا هنداتن دا غلط دی دا خو انشاءالله د هغه مثال شو د فاعل مظهر اوس که چېرته فاعل مضمر وي نو بیا به دلته موږ څه کوو فعل به د فاعل مطابق راځي یعنی که فاعل تثنیه و فعل به هم تثنیه وي که فاعل جمع و فعل به هم جمع وي که فاعل مفرد و فعل به هم څه وي مفرد وي مثال شه ده زیدون ضربا اوس دلته چې ده زیدون دا مبتدا ده او ضربا فعل هو ضمیر پکې فاعل فعل سره د فاعل نه جمله فعلی خبریه دا خبر شو لپاره د زیدون مبتدا نو وکسوی ضربا فاعل مفرد ده هو ده نو ضربا به مفرد راوړه د مؤنث مثال هندون ضربت الزیدان ضربا اوس الزیدان هغه دوه زیدان چې وو ضربا هغوی دواړو څه وکړه وهل وکړل نو الزیدان دا شی شو مبتدا شوله ضربا هو ضمیر مرجع چاته د ضربا کې ضمیر مرجع چاته کیږي زیدان ته کیږي هغه دوه زیده دي نو هما شو نو هما چې د فاعل تثنیه ده نو فعل هم څه کو تثنیه کو ضربا مو کو ضربتا الهندان ضربتا الزیدون ضربو الهنداتو ضربنا صحیح شو اوس به مو دلیل ویایو چې فاعل مظهر د پاره هر حالات کې مو مفرد فعل راوړله او فاعل مضمر د پاره فعل چې د فاعل مطابق راځي دا ویلې نو دلیل ته غوږ شو چې کله فاعل مظهر وي نو فعل همیشه د پاره مفرد وي وجه دا ده چې تکرار بیا راځي ځکه یو ځل چې ته داسې وایې ضربا زیدانې نو ضربا کې یو ورته فاعل شو بیا ورته وروسته بیا الزیدانې بیا مغه بیا فاعل شو دا خو تکرار د فاعل راغه او تکرار د فاعل سره دا جایز نه وي نو دغه وجه نه مو په فاعل مظهر کې چې ده فعل به همیشه مفرد راوړو که مفرد را نه وړې نو بیا تکرار د فاعل راځي دویمه وجه څه ده دویمه وجه دا ده چې د فاعل په شکل کې خو موږ ته تثنیه جمع واله معلومیږي که نه یا به فاعل مفرد وي یا به فاعل تثنیه وي یا به جمع وي نو چې کله د فاعل په شکل کې موږ ته مفرد تثنیه جمع واله معلومیږي نو بیا فعل ویلې تثنیه او جمع مفرد تثنیه جمع راوړي نو بیا خو هغه یو څیز ته دوه وارې کوي تکرار بیا راځي نو دغې وجې نه موږ فعل مفرد راوړو چې کله فاعل مظهر وي هغه بس هغه د وجې نه د فعل تثنیه جمع والی ضروري نه ده فاعل مضمر وي هغه کې مو ویلې دغه فعل د فاعل مطابق راوړو که فاعل تثنیه وي نو فعل هم تثنیه راوړو که فاعل جمع وي نو هغه هم څه ده فعل هم جمع راوړو دا ویلې او وجه دا ده چې دلته تکرار نه راځي صحیح شه ځکه دلته خو چې د اول کې چې کوم هغه راغلی دی لکه الزیدانې یا زیدون ضربا زیدون زیدانې ضربا زیدونه ضربو دلته خو د اول کې چې کوم زید راغلی دا خو چې د مبتدا ده ټیک شه نو دا فاعل نشه بیا هغه نه بعد چې کوم په فعل کې چې کوم هما ضمیر یا هم ده چې مرجع چاته شوی ده زید ته شوی ده نو هغه خو چې ده تکرار نه راځي بېله فاعل شه نو دلته یو تکرار نه راځي یوه وجه دا ده بله وجه څه ده که چېرته مو دغه فاعل د فعل مطابق را نه وړو
نو بیا به مطابقت را نشي په مرجع او راجع کې. صحیح ده که نه؟ مطابقت به څنګه نه راځي؟ هغه دا رقم ته که ته زیدان ضربه وایې، صحیح شو، نو په ضربه ضمیر کې مفرد ضمیر چې دی هغه هو دی او مفرد دی. ټیک شه؟ او د دغه مرجع چا ته کیږي؟ هغه زیدانې ته کیږي. نو مرجع تثنیه دی او راجع څوک ورته دی؟ مفرد دی. نو مطابقت پر مرجع او راجع کې نه راځي. نو دغه وجې نه موږ د فعل او فاعل دواړه مطابق راولو چې مرجع او راجع کې هم مطابقت راشي. نو دا وجه شوله، دا دلیل شوله. او اوس به لږ هغه کې اجرا وکړو په غیر منصرف کې. هغه ورځ موږ تاسې قاعدې یلې وې: كل ما لا ينصرف اذا اضيف الى اسم آخر او دخله اللام فيصير منصرفا ويدخل الكسره او کسره به هم پې داخلېدی شي، ويدخل الكسره کسره به هم داخلېدی شي. نو دغه اجرا ما تاسو ته نه وه کړې، دا اجرا به لږه وکړو. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. دلته احسن چې دی دا غیر منصرف دی، خو په دغه ځای کې اضافت تقویم ته شوی دی، نو غیر منصرف نه څه شو؟ دا منصرف جوړ شو. ځکه اضافت د وجې نه متاسې ویلي وو که نه قاعده چې غیر منصرف څه جوړېدی شي؟ منصرف جوړېدی شي. الیس الله باحکم الحاکمین. احکم دا چې دا غیر منصرف دی، خو اضافت شوی دی حاکمین ته، نو دا څه شو؟ منصرف شو. قل هل من شرکائکم، دلته شرکا دا غیر منصرف دی او اضافت شوی دی کوم ته، نو دا څه شو؟ دا منصرف جوړ شو. ان الصفا والمروه من شعائر الله. شعائر دا غیر منصرف دی، خو اضافت لفظ الله ته شوی دی، دا منصرف جوړ شو. النساء حبائل الشیطان. حبائل چې دی دا غیر منصرف دی، خو اضافت شوی دی شیطان ته، نو دا څه شو؟ منصرف شو. احب البلاد الى الله مساجدها. مساجد دا غیر منصرف دی، خو اضافت شوی دی، دا څه شو؟ دا منصرف جوړ شو. اوس به هغه مثالات ویو چې غیر منصرف باندې الف لام داخل شي. وانتم عاکفون فی المساجد. مساجد غیر منصرف ده، خو الف لام پې داخل شوی المساجد، نو بیا څه شو؟ منصرف شو او کسره پې یلی شي. من القواعد. القواعد، قواعد دا غیر منصرف ده، خو الف لام پې داخل شوی ده، کسره پې راغله او منصرف شو. وحاذو بین المناکب. مناکب دا غیر منصرف ده، خو الف لام پې داخل شوی ده، منصرف شو، کسره پې راغله. خیر المجالس اوسعها. بهترین مجلسونه چې دي هغه وسیع دي، نو دا مجالس غیر منصرف ده، خو الف لام پې داخل شوی ده، کسره هم پې راغله او منصرف شو. انما الاعمال بالخواتیم. خواتیم غیر منصرف ده، خو الف لام پې داخل شوی ده، منصرف شو. وفرقوا بینهم فی المزاجع. مزاجع غیر منصرف ده، الف لام پې داخل شوی ده، نو دا څه شو؟ منصرف شو. اتقوا الله فی هذه البهائم. البهائم دا غیر منصرف ده، الف لام پې داخل شو، کسره هم پې راوله، نو منصرف شو. نو نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.